د اسلام مقدس دین له نظره د پولیو واکسین د مشروعیت او اهمیت په هکله د دینی علماو، متخصصینو او نخبگانو نړیوال کنفرانس. ایها الاب الکریم، ایتها الام مور او پلار باید خپل ماشومان له معلولیت څخه د ژغورلو په موخه د واکسین مرکزونو ته بوزي تر څو واکسین شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ټول مسؤل یاست او ستاسو هر یو د خپلو لاس لاندې پر وړاندې مسؤلیت لرئ. نو د پولیو ضد واکسین روا او ستاسو یعنې د مور او پلار وجیبه ده. د پولیو ضد واکسین مباح دی او له هر ډول غیر شرعي موادو څخه پاک دی. د دې خبرې د اثبات لپاره د اسلامي نړۍ علمي ټولنو لکه د اسلامي فقه ټولنې، جامعة الازهر شریف او د دیوبند دارالعلوم فتوا ورکړې چې د پولیو ضد واکسین هیڅ ډول ستونزه نه لري. 2 څاڅکي د پولیو واکسین هر کوچني ته هر ځل.